او پلواش ته چېرته لاړې پلواش؟ ته ستا کلي ته راغلی او کېدای شي ستا کلي ته دا زما اخري وزیت موږ درته 2 سړو نه 70 کوو جیمي. پلواش زه خو بایبرد ستا رشتهدار راغلی نن پردی څنګه شو؟ پردی ته هغه ورځ شوې کله چې تا خلکو پورې ټوکې شروع کړي. پلواش نو ټوکه نو جوکس. زه خو په مینه کې د رومیو غوندې ټرو د عجب خان غوندې صادق او د مجنون غوندې لیونی یم. خو بس لیونی ګڼه دروغ د لیونو کلی نه کېږي. پلواش روغ جوړ سړی زه به تا ته منټل ښکارم خو زه منټل نه یم سینټیمنټل یم. صرف په سوچونو فرق دی. ته سوچونه خورا ستا سوچونه اورینټل دی او زما کانټیننټل. هغه لا څه بلاوي جیمي. ستاسو په وطن کې د واده نه پس محبت شروع کېږي او په یوروپ او امریکا کې واده ته محبت اینډ وي خاتمه وي او زه د خپل ګریټ محبت خاتمه نه غواړم پلواش. نو ته بیا څه غواړې؟ محبت یو ډراما وي. ډراما؟ په هره ډراما کې کنفلیکټ وي سسپنس وي کلایمکس وي او بیا اینډ او زموږ awkward this is unnatural. ستا خبرې زما د پوهې نه ډېرې اوچتې دي جیمي. دغه خو ټراجډي ده کنه چې ته زما په خبرو پوهېږې نه او که ته په حیا پوهېږې چې بیا دلته رانه شي په موږ خپل حیا ډېره ګرانه ده. پلواش this is tragedy خو فکر نه اټ ټراجډي د هر ایج د ګریټ عاشقانو سره شوې ده صرف دا چې هغوی د دنیا د لاسه جاړي خو زه ستا د لاسه جاړم پلواش. ميمي ته دلته یوازې ولاړې د کور نور خلک څه شو؟ ټول ماماګانو کره لاړل زه یوازې پاتې شوم مالې زه یوازې پاتې شوم.